وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. یو ورور د شرعي مسالې متعلق سوال کړی دی. دی وایي چې پښمنۍ زمونږ په ځای کې په 3 او 5 منټه د پاسه باندې ختمیږي، ځکه بیا صبح صادق راخیږي، سحر کیږي. یو کس هغه تر 3 او 15 منټو پورې پښمنۍ کړی دی. سوال دی دا کوي چې د 10 منټه نورم پې تیر شوي دي په سحر باندې، په صبح صادق باندې، او د خوراک کړی دی، نو په ده باندې کفاره شته او که نشته دی؟ دا یاد لرئ په دغې کس باندې کفاره نشته دی، دی به د دغې یوې روژې قضا راګرځوي. البته که ده چېرته پښمنۍ کړی وی او بیا د هغې نه پس د ورځې قصدن او عمدن خوراک یا څښاک یا جما کړی وی، نو په هغې صورت کې بیا کفاره پې لازمې ده. په دې صورت کې چې یو کس پښمني ته ناست دی او خوراک کوي او ټیم پې داخل شي او 15 منټه پې ومړېده، نو په ده باندې کفاره نشته دی، صرف د یوې روژې قضا به راګرځوي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. یو ورور د شرعي مسالې متعلق سوال کړی دی. دی وایي چې د ټماټرو فصل وي، د هغې عشر څنګه وباسو؟ دا یاد لرئ د ټماټرو عشر وي او که د نورو فصلونو عشر وي، شریعت پکې اختیار ورکړی دی. که عین هغه څیز په عشر کې ورکوي، 10مه برخه نو هم ورکولی شي، او که د هغې قیمت ورکوي نو هم ورکولی شي. خلاصه د جواب دا که تاسو د ټماټرو عشر وباسئ، نو مثلا چې کله تاسو 10 برخې جوړوئ، یا 10 شاپرې یا 10 پلاستیکه تاسو برابروئ یا 10 کریټه، نو 10م کریټ یا 10مه برخه تاسې په عشر کې فقراو مساکینو ته ورکوئ. یا که چېرته مو دغه ټماټر ټول خرڅ کړه، نو د خرڅولو نه پس د هغې پیسې تاسو اندازه کړئ، 10مه برخه روپۍ د هغې فقراو مساکینو ته ورکړئ، نو هم درست دی. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. یو ورور د شرعي مسالې متعلق سوال کړی دی. دی وایي چې یو زنانه سره 4 تولې کالی دی او 50,000 روپۍ ورسره دي، نو دا به د دې زکات وباسي او که نه؟ او د دې زکات ویستل په دغې زنانه باندې دا واجب دي، دا به د دې زکات وباسي. چې کله د یو زنانه سره 50,000 کلدارې دي او 4 تولې ورسره سونه ده، نو زکات ویستل پې واجب دي. که زکات نه وباسي په نه ویستو باندې ګناهګارېږي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. یو ورور د شرعي مسالې متعلق سوال کړی دی. دی وایي یو کس د امام پسې ولاړ وي او امام رکوع ته ښکته شي او مقتدي دا ګمان وکړي چې امام سجدې ته لاړو، سجده د تلاوت کوي، نو مقتدي په غلطۍ سره سجدې ته لاړ شي، نو دی سوال دا کوي چې دی واپس راپورته شي او نو دی به په آخره کې سجده سهوه کوي او که نه؟ دا یاد لرئ شرعي مسله دا ده چې رکوع دا فرض ده. که چېرته دغه مقتدي چې دی سجدې ته په غلطۍ سره تلی دی، که دی واپس راپورته شي او د امام سره یې رکوع وکړه، خو لمونځ یې شوی دی، او که چېرته دی سر راپورته کوي او امام د رکوع نه راپورته شوی وي او د امام سره یې رکوع ونه کړه، نو د ده دا لمونځ نه دی شوی، دی به دغه لمونځ دوباره راګرځوي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. یو ورور د شرعي مسلې متعلق سوال کړی دی. دی وایي چې یو کس د بل سره بار بار وعده کوي، خو هغه وعده ورسره پوره کوي نه، شل ورکوي او فریب ورکوي. سوال دی دا کوي چې د دې ګناه څه ګناه ده؟ دا یاد لرئ د مسلم شریف حدیث دی او نورو د احادیثو کتابونو هم ذکر کړی دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د منافق یو څو علامې ذکر کړي دي. سید الکائنات فرمایي د منافق 3 علامې دي. یو علامه دا ده چې کله خبرې کوي نو په خبرو کې دروغ وایي، واذا وعد اخلف. دویم دا چې کله وعده کوي نو د هغې مخالفت کوي، وعده نه پوره کوي. او دریم واذا اؤتمن خان، چې کله ورسره امانت کېښودل شي نو خیانت کوي. خلاصه د جواب دا چې کله یو مسلمان د بل سره وعده کېږي نو وعده دې پوره کوي. وعده نه پوره کوونکی سید الکائنات صلی الله علیه وسلم د منافقینو په عادتونو کې شمارلی دی چې د ده د عادت دا منافقانه خوی دی او منافقانه عادت دی. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. یو ورور د شرعي مسالې متعلق سوال کړی دی. دی وایي چې د یو کس په جیب کې ورکوټی قرآن کریم وي او یا په ګوته باندې ګوتمه وي چې په هغې باندې د الله په نومونو کې الجبار لیکل شوی وي. سوال دی دا کوي چې د دې سره بیت الخلا ته تلی شي او که نه؟
هدایت لرئ د دې مسلې جوابات ورمخکې شوی دی قرآن کریم یا داسې کاغذونه چې په هغې باندې قرآني آیتونه لیکل شوي وي یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث مبارکه لیکل شوي وي یا داسې ګوتمه چې په هغې باندې آیت لیکل شوی وي یا د الله رب الکریم نوم لیکل شوی وي د داسې څیزونو سره بیت الخلا ته تلل دا ناجایز دي دا د قرآن کریم بې عزتي ده دا د قرآن کریم بې احترامي ده حتی الوسع د دې نه اجتناب او ځان ساتل دا ضروري دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په لاس باندې یوه ګوتمه وه چې په هغې محمد رسول الله لیکل شوي وو نبی کریم صلی الله علیه وسلم به چې کله بیت الخلا ته تلو نو هغه ګوتمه به یې لرې کوله بهر به یې کېښوده بیا به بیت الخلا ته لاړ نو اوس هم شرعي مسله همدا ده چې د چا په لاس باندې ګوتمه وي نو که بیت الخلا ته ځي نو ګوتمه دې لرې کړي بیا د بیت الخلا ته لاړ شي یا هغه کاغذونه دې د جیب نه لرې کړي او بیا د بیت الخلا ته لاړ شي خو که چېرته داسې امکان نه وي د بهر کېښودو یا د هغې آیتونو کېښودو بندوبست نه وي چې بهر یې کېږدي او بیا بیت الخلا ته لاړ شي بیا فقهای کرام لیکي که دغه ګوتمه جیب ته واچوي یا هغه آیتونه یا هغه قرآن کریم چې هغه په جمله کې محفوظ او بند وي او په جیب کې دننه یې ښودل شوی وي د ضرورت په اساس باندې که ورسره بیت الخلا ته لاړ شي نو د جواز ګنجایش شته دی خو البته د داسې څیزونو سره بیت الخلا ته نه تلل دا بهتر دي چې ورسره لاړ نه شي وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو یو ورور د شرعي مسلې متعلق سوال کړی دی دی وایي یو کس د ورځې په روژه کې الټیانې کړي دي استفراق یې کړی دی الټیانې نو آیا په دې سره د ده روژه دا خرابه شوه او که نه او په ډکه خوله باندې یې کړي دا یاد لرئ په الټیانو کولو سره روژه نه خرابېږي که چا هم الټیانې کړي وي غیر اختیاري نو په هغې روژه نه خرابېږي البته فقهای کرام لیکي په دوو صورتونو کې روژه پرې خرابېږي یو صورت دا دی چې یو کس خپله خولې ته ګوتې واچوي او قصدن او عمدن الټیانې وکړي د دې دپاره چې دا معده مې خالي شي نو په روژه کې داسې یو عمل کول چې خپله الټیانې کوي خولې ته ګوتې اچوي د دې دپاره چې ما ته الټیانې راشي نو که داسې یو عمل چا وکړو او په ډکه خوله باندې الټیانې وکړې نو فقهای کرام لیکي روژه یې خرابه شوه دویم صورت هغه صورت چې الټیانې وشي خو بیا یې قصدن تېري کړي واپس خو که قصدن یې واپس تېرې کړي نو روژه پرې خرابېږي نو په دغې دوو صورتونو باندې روژه خرابېږي البته که چېرته تېرې کړي نه او قصدن یې نه کړي غیر اختیاري الټیانې راشي نو په هغې روژه نه خرابېږي وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو یو ورور د شرعي مسلې متعلق سوال کړی دی دی وایي چې په روژه کې یو کس غسل کوي او غیر اختیاري اوبه تېرې شي یا اودس کوي او غیر اختیاري اوبه تېرې شي سوال دی دا کوي چې په دې سره د ده روژه خرابه شوه او که نه دا یاد لرئ چې یو چا ته روژه یاده وي چې زما روژه ده او بیا د خولې ته اوبه واچولې او غیر اختیاري ته یې تېرې شوې یا دغه شان په غسل کې ته یې تېرې شوې نو د ده دا روژه خرابه شوه دا روژه به هم تر ماښامه ساتي خو د دې په ځای به د یوې روژې قضا هم راګرځوي کفاره پرې نشته د شپې ته روژې البته غیر اختیاري تیر شوي دي د دغې روژې قضا دا پرې شته دی وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو یو ورور د شرعي مسلې متعلق سوال کړی دی دی وایي سجده تلاوت دا سړی په ناسته کولی شي او که نه دویم سوال یې دا دی چې د هغې د ادا کولو طریقه څه ده دا یاد لرئ دا مسله فتاوا عالمګیري هم لیکلې ده په لومبني جلد کې صفحه 115 او نورو د فقه کتابونو هم لیکلې ده سجده د تلاوت دا په ناسته هم کولی شي خو افضل او بهتره دا ده چې په ولاړه باندې وکړي خو په ناسته باندې هم کېږي شرعاً درسته ده دویم دا چې د کولو طریقه یې څه ده دی چې کله نیت وکړي نو الله اکبر به ووایي الله اکبر ویلو سره غوږونو ته لاسونه پورته کول نشته دی الله اکبر ویل دي او سجدې ته تلل دي ډایرکټ به سجدې ته لاړ شي سجده کې به درې ځلې سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى ووایي او بیا به الله اکبر ووایي دا طریقه ده د سجدې د تلاوت د ادا کولو وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو یو ورور د شرعي مسلې متعلق سوال کړی دی دی وایي موږ په ملیشیا کې اوسېږو او سرسایه موږ خپل وطن ته استوو او زموږ په وطن کې چې کله سرسایه ورکوي نو زموږ هم ورکوي زموږ د مسافرو
سوال دا کوي چې زموږ په وطن کې خو سرسایه 100 روپۍ جوړیږي د غنمو قیمت تقریبا دومره دی او دلته په دې ملیشیا کې د هغې قیمت زیات دی. سوال دا کوي چې موږ به سرسایه د دغې ځای د قیمت په اعتبار ورکوو که د هغې ځای. دا یاد لرئ سرسایه چې کس چېرته وي د هغې ځای د غنمو قیمت معتبر دی. که یو کس په ملیشیا کې دی نو په ملیشیا کې چې د غنمو څومره قیمت وي یا د کجورو څومره قیمت وي یا د کشمشو څومره قیمت وي یا د اوربشو څومره قیمت وي د هغې قیمت په اعتبار به تاسو سرسایه ورکوئ. دا چې په پاکستان کې یا ستاسو په ملک کې هلته د غنمو قیمت کم دی نو په هغه قیمت تاسو سرسایه ورکولی نه شئ بلکې تاسو ملیشیا کې چې څومره قیمت وي د غنمو په هغه مقدار تاسو سرسایه وباسئ. أسرار قلبي